ده بس یو قیامت دی سلایډینګ راغلی او ډېر زیات ماشومان دې لاندې شوي دي. ملګرو سلامونه مې واخلئ. وخت ډېر ناوخته دی، 12 بجو نه هم خبره اوښتې ده. دا چغې سورۍ چې تاسو په دې ویډیو کې ولیدې، دا کنسته، دا خاورې په سر باندې بادول، دا د بدقسمته ضلع شانګلې د تحصیل مارتوم د کوز کلي د 8 ګلالو ماشومانو د ژوند قصه ده چې هغه نن ماښام په هغې کې زیات ماشومان چې دي نو هغه قبرونو ته وسپارلی شو. دا ماشومان یا د کلاس کیجي یا د نرسرۍ یا د کلاس 1 ماشومان دي چې د زیاتر عمر پکې 10 کاله، 8 کاله، 7 کاله او 9 کاله دی. مارتوم د ضلع شانګلې هغه تحصیل دی چې د دې زیاتره چې کومه ځمکه ده نو هغه په شګو باندې اډانه لري. هلته شګه ډېره ده، د شګې کانونه دي. دا ماشومان چېرته مازدیګر راوتي وو لوبو له، دا د 2 کورونو ماشومان دي. په دې ماشومانو کې شایان دی، آیان دی، زفران دی، رضا دی، سجاول دی، حارث دی، عظمت الله دی او رحمت الله دی. خدای دې ټول وبخي. دا ماشومان راوتي دي، مازدیګر یې په شګو کې لوبې کولې. دا شګه خلکو په شاولو راکنلې ده، وړې ده، دغلته خلک شګه اخلي، خرڅوي. نو دا راډډه شوې ده او دې ماشومانو پکې لوبې کولې. د شګې دا غر پرې رالوېدلی دی. 9 ماشومان یې لاندې کړي دي چې یو ماشوم پکې بیا بچ شو او 8 ماشومان چې دي نو هغه د شګو سره شګې شو، د خاورو سره خاورې شو. د هغه ځای یو ځایي کس سره زما رابطه وشوه، ځکه ما په ویډیو کوم لږ ناوخته شومه چې ما وی چې ځان پوره په خبره پویه کړمه. عماد نوم یې دی. عماد ما ته ووایي چې زه په خپله باندې ولاړم، مازدیګر دا واقعه شوې ده او تر ناوخته پورې اوس هغو لګیا و د دې اپریشن یې کو، خلک یې ریسکیو کول. د عماد د وینا تر مخه هغه وی چې تر 4 غنټو پورې نه ځایي انتظامیه راله. هغه وی چې د پورن نه زمونږ دغه کوز کلي ته 20 منټه لاره ده. په مین روډ باندې دا ماشومان د شګې نه لاندې شوي دي. وی په 3-4 غنټو کې نه ضلعي انتظامیه راله، نه ریسکیو ډپارټمنټ والا څوک راله، نه زمونږ څوک سیاسي چارواکي راله، نه بل یو داسې کس راغی. وی مونږه په خپل مدد باندې په کشو، په بیلچو، په لاسو باندې مونږ چغې هم والې، جړلو هم او د دې ماشومانو نه دا شګې هم لرکولې که څوک پکې بچ شي. بیا هغه خبره وکړه چې اکرام نوم یو کس دی، د هغه شاول دی. نو چې نه ریسکیو ډپارټمنټ راتله، نه څوک سیاسي کس راغی، نه ضلعي انتظامیه راله. نو یې موږ اکرام ته تلیفون وکړو، هغه خپل شاول بیا راولېږو. دا څومره د افسوس خبره ده. ضلع شانګله نن هم یا د کویلې مزدوران د خاورو نه لاندې کېږي یا د شګو لاندې کېږي د مارتوم دغه ماشومان. دا ضلع شانګله 22 کاله امیر مقام وخوړه. دا ضلع شانګله د 10-15 کالو نه زیاته ډاکټر عباد وخوړه. بیا دغه علاقه حاجي عبدالمنیم نوم یو کس دی، د ټوریزم ایډوایزر هم پاتې و، دا علاقه هغه وخوړه. فیصل زیب نوم یو کس دی، اوس هغه MPA په دغه علاقه کې. هلته اورنګزیب صاحب یو سیکرټري صاحب دی، ډېر تکړه سړی دی، هغه هم د دغه علاقې دی. او بیا پسې داسې ورځه شوکت یوسفزي نه خو موږ اړو ګیله نه کوو، ځکه چې هغه خو نه د مزدور دپاره څه وکړه او نه یې د شانګلې دپاره. دغلته لوی لوی لیډران دي، سینه ډبی ځان ته څه وایي. خو دا د ضلع شانګلې هغه بدبختي ده چې د تېرو لکه 20-40 او زه به وایم چې 15 کلونو نه چې پاکستان 15 کلن شو، په ضلع شانګله کې دا د ترقۍ حال دی. مارتوم چې یو لوی تحصیل دی، یو بنیادي خاوره د ضلع شانګلې، په هغې کې د ترقۍ دا حال دی چې زما 8 ماشومان د شګو نه لاندې 8 غنټې پراته وي، د ریسکیو یو ګاډی لاړ نه شي، ضلعي انتظامیه په حرکت کې را نه شي، زمونږ یو سیاستمدار هلته ونه رسي. ماشومان خو مړه شو، زه هم دردېدلی، ما مور و پلار باندې به یې ماتم وي، هغه محشر به وي. خو ما ته د شانګلې په ټولو سیاسي چارواکو باندې، په ضلعي انتظامیه باندې، بیا دا شوکت چې وایي چې ما 112 ریسکیو ډپارټمنټ په دې ټولو باندې افسوس دی، افسوس چې دیو زمونږ واړه واړه ګلالي ماشومان بچ نه کړی شو. دا د ضلع شانګلې مجموعي حال دی، دا زمونږ د ترقۍ حال دی. تاسو چې د امیر مقام شخصي ترقي وګورئ، د عباد خپله ترقي وګورئ، بیا دغسې د شوکت او د رشاد او د منیم او د فیصل زیب ترقي وګورئ، کورونه یې وګورئ، مضبوط دیوالونه وګورئ، او زما د ماشومانو په شګو کې لوړېده وګورئ. تاسو ته به افسوس زموږ په لیډرشپ راشي، په ضلعي انتظامیه به راشي، دغه سو کارډ ریسکیو ډپارټمنټ باندې به راشي. خفه کېږئ مه،
خو ما ته افسوس په دې باندې راشي دا زما بچی مړ دی، دا ستا بچی مړ دی، دا د شانګلې بچی د شګو لاندې شوی دی. ما ته عماد وایي چې مونږ ټلیفونونه کول، اوازونه کول، چغې وهلې، ویډیو لایو مونږ تلو، هېڅوک نه و چې زمونږ مدد یې کړی وی. شپږ اووه ګنټې بعد بیا هر یو راغی او چا راته امبولنس ودرو او چا څه، نو یې مونږ ته د امبولنس ضرورت و، که مونږ ته د شاول ضرورت و، د اکسیویټر ضرورت و، د بل داسې څه ضرورت و چې هغې دا کسان ریسکیو کړی وی، راویستی وی. په هر حال یو خو دغه لویه بدبختي ده چې لیډرشپ نشته دی، ضلعي انتظامیه نشته دی، هر څوک راځي ماره داړه. د ضلعي خو فایده دی، مونږ په 1995 کې چې د سوات نه جدا شو، خو دې ورځې له مونږ ضلع غوښته چې هلته به چابک نظامي سیسټم به وي. ضلع شانګله دومره ښه ضلع شانګله ده، 2.5 لاکه آبادي ده، هر څه مونږ ته معلوم دي چې دا امیر مقام غوښتی، عباد، رشاد، شوکت او دې خوا دې منیم او فیصل زیب چې دوی خپل پولیټیکل سکورینګ نه کولی او د یو بل خپې نه راښکې، نو ضلع شانګله داسې آبادېدی شوه چې دا به رول ماډل ضلع د دې نه جوړه شوې وی. خو دوی خو یو بل راکاږي، دقې له نران دي چې ما له چا اوټ راکړی، هسې هغه مصنوعي کارونه کوي له پاسه له پاسه، خو بنیادي ترقي چا هم موږ له نه ده راکړې. د دغه ماشومانو دغه مرګ چې دی په دې شګو کې، دا د ضلع شانګلې د لیډرشپ په مخ باندې یوه څپېړه ده، دا د دوی د ټولو د ضمیر او د احساس مرګ دی. په دې باندې چې څومره هم افسوس وشو نو هغه کم دی. مور و پلار ته به مې دا التجایي خپل په بچو ځان باعثه کوئ، بچی چېرته دی، کوم ځای لوبې کوي، څه ځای کې دی، د لوبو ځای څنګه دی. او دا هم د افسوس خبره ده چې د شوکت یوسفزي په 9 کاله اقتدار کې یو ګراوند هلته جوړ نه شو چې ماشوم چېرته سم ځای کې لوبې وکړي. د امیر مقام صاحب په 22 کاله سیاست کې چې د مشرف هم رور دی او د نواز شریف هم رور دی او د صوبایي صدر هم دی، د ده په 22 کالو کې یو داسې د ګراوند نشته، داسې د لوبو ځای نشته چې زما ماشوم هلته لاړ شي. زه به خود په شګو کې لوبې کوم، زه به په شګو کې خامخا مرمه. په هر حال ناوخته دی، خو دا ویډیو چې څومره تاسو شریکولی شئ چې د دغه بې خونده، بې احساس او بې ضمیرو اعلی چارواکو ته ورسوي، دا که زمونږ د صوبې اعلی چارواکي دي، دا که زمونږ ریسکیو ډپارټمنټ دی، که ضلعي انتظامیه ده او که زمونږ سیاستمدار دي چې د دوی خپل بچی خدای مکه په داسې حال کې په شګو کې ولوغړېږي او بیا نه ریسکیو والا راځي او نه ضلعي انتظامیه راځي او دوی ټلیفونونه کوي، هله به ورته احساس وشي چې د بچي مرګ صحیح او بې داسې ګلالی چې هغه ډوکې خس دی، هغه بې ګناه دی. به هر حال د مور و پلار سره زما پوره غمرازګي ده. موږ به خپل حواس هر در او هر ور ته رسو. خدای دې نور لوی خیر راپېښ کړي. د ضلع شانګلې په هر درد باندې دردېږم، په هر غم باندې زه داسې ژاړم لکه دا چې زما غمي. الله دې نور خیر راپېښ کړي. ښاد آباد او بریالي اوسئ.